د یو کس اودس ته او دنه هوا خارج شوه د اودس مات شلو د دوباره اودس کې آیا په دې باندې استنجا کول دا لازم دي او کنه دي لازم. ګران کتونکو، استنجا رد المختار او فتاوی علمگیری داسې نور د فقه کتابونو د استنجا د پاره 15 اقسام ذکر کړي دي. په هغه 15 اقسامو کې 2 اقسام واجب دي، یو سنت دی، یو مستحب دی، او 15 نمبر قسم چې کوم دی هغه بدعت دی. کله چې د یو انسان نه هوا خارج شي، په دغه هوا خارجېدو سره دغه مسلمان دغه اودس مات شلو، دغه اودس چې دی ختم شلو، نو په دغه صورت کې به دغه مسلمان باندې دوباره اودس کول دا واجب دي. خو دغه مسلمان د باره استنجا کول دا نه لازم دي، نه ضروري دي، نه سنت دي، نه مستحب دي، بلکې بدعت دي. ځکه چې فتاوی علمگیری چې کوم 15 اقسام ذکر کړي دي، په هغې کې چې کوم اخرنی نمبر قسم دی هغه فتاوی علمگیری لیکلی دي چې کله د یو باوضو انسان نه هوا خارج شي، په دغه هوا خارجېدو سره په دغه مسلمان باندې استنجا کول دا بدعت دي. نو که چېرته د یو مسلمان اودس وي او دنه هوا خارج شي او د دوباره اودس کوي، نو د دپاره استنجا کول دا نه لازم دي، نه ضروري دي، بلکې بدعت دي. که چېرته ویې کړله ښه خبره ده، او که ویې نه کړله څه خبره پکې نشته دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.